السلام علیکم. نن به د نیمن مختلفې معناګانې زده کړو. نو نیمن اخیستل یا to take په انګلیش کې ورته ویل کېږي نیمن اخیستل. همدارنګه اب نیمن یعنې کمولو ته ویل کېږي یا وزن له لاسه ورکولو ته اب نیمن ویل کېږي. اب نیمن کمول. همدارنګه ان نیمن قبلولو ته ورکېږي قبلول. ان نیمن قبلول. همدارنګه اوف نیمن د ثبت کولو یا ریکارډ کولو په معنا ده. همدارنګه عین نیمن وردول، اشغالول یا داخل یا همدارنګه په انګلیش کې ورته ټیک ان ویل کېږي. عین نیمن. همدارنګه über nehmen دا په واکې اخیستلو ته ویل کېږي. همدارنګه اخري هم فنیمن اورېدلو ته ویل کېږي، اورېدل. د همداسې نورو ګټورو معلوماتو لپاره زموږ چینل تعقیب